السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو نن درته د واتساپ یو څو خوندور ټکس میسج یعنی چې تاسو چا سره میسج کوئ ستاسو میسجونه به ډېر خوندور او سټایلي راځي. که چا نه وي استعمال کړی نو حتما یې وګورئ چې تاسو هم ګټه ترېنه واخلئ. نو په دې ویډیو کې زه پوره طریقه درته ښیم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مو او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو راځئ د ویډیو په طرف دوستانو تاسو به څه وکړئ، خپل واتساپ به خلاص کړئ. کله چې خپل واتساپ خلاص کړ هغه کس چې تاسو میسج کولو سره غواړئ هغه کس به څه وکړئ، وکیږئ. کله چې هغه وکیږو دوستانو رابسئ په دې ستوري سټار علامه باندې به څه وکړئ، کلیک به وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ هر څه چې تاسو ورته لیکل غواړئ هماغه به ورته ولیکئ. هغه نه وروسته دوستانو رابسئ بیا به د ستوري علامه باندې څه کلیک وکړئ. دغه یو ډیزاین دویم ډیزاین ته به راسو دوستانو. دغه علامه به وکیږي. کله چې د علامه وکیږي بیا چې هر څه تاسو ورته لیکئ. زه مقصد دلته یو څه ورته لیکم سی یو next time. هغه نه وروسته دوستانو دغه علامه بیا وکیږئ. دغه یو بل ډیزاین دریم ډیزاین ته راځو دوستانو. دلته بیا دغه علامه وکیږو. کله چې د علامه وکیږه دلته تاسو چې هر څه بیا ورته لیکل غواړئ هغه به وکیږئ. هغه چې وکیږي بیا به راسئ دوستانو هماغه علامې ته به هغه به اخر ته ورپسې وکیږئ. دا بل ډیزاین څلورم ډیزاین ته راسئ دوستانو. دغه درې ټکي به دلته مې ووایي. کله چې د درې ټکي وویل دلته به بیا تاسو چې هر څه لیکل ورته غواړئ هماغه به ورته څه وکړئ ووایي. کله چې هغه ورته وویل دوستانو نو رابسئ بیا به دغه درې ټکي به وکیږئ. دغه یو بل ډیزاین دوستانو دغه وه د واتساپ د سټایلي لیکلو طریقه چې تاسو ته موږ درښوده. خدای دې وکړي چې تاسو خوښه سوي او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو پورې در ورسیږي.